یو څو داسې عادتونه درته ښیم چې هغه په منځ کې راپکې وي، موږ یې معمولي ګڼو، خو هغه زموږ د صحت د تباهي ذریعه جوړه شي. په دغه عادتونو کې یو هغه عادت چې انسان لا تشې میتیازې ورشي او دی یې نه کوي، دی بار بار ساتي، دی د ډېر وخت لپاره ساتي، دا زموږ صحت ته ډېر زیات نقصان ورکوي. دویم هغه عادت چې زموږ صحت ته نقصان ورکوي هغه دا چې یو انسان روټۍ وخوري، دی فورا کټ ته وخېژوي سبسې سملي، دا زموږ صحت ته ډېر زیات نقصان ورکوي. دریم هغه عادت چې زموږ صحت ته نقصان ورکوي هغه دا دی چې ټوله ورځ تېره شي او انسان پکې اوبه ونه څښي یا اوبه کمې څښي، نو دا زموږ صحت دپاره ډېر زیات نقصاني دي. زموږ صحت ته د اوبو ډېر زیات ضرورت دی، خو ورځ تېره شي او خلک پکې اوبه ډېرې کمې وڅښي، نو دا زموږ د صحت دپاره ډېر نقصاني عادت دی. څلورم عادت چې انسان خوب پوره نه کوي، د شپې د ناوخته ټیمه پورې دی په موبایل کې ګوتې وهي یا ګپونه لګوي او خوب نه پوره کوي، دا زموږ صحت تباه کوي. پنځم نقصاني عادت د موبایل سکرین ډېر زیات استعمال کول. د موبایل سکرین زموږ په صحت باندې ډېر زیات بد اثر دی. که یو انسان د موبایل سکرین ډېر استعمال کوي نو دا زموږ صحت ته ډېر زیات نقصان ورکوي. شپږم غلط عادت، یو انسان دی چې هغه ډېر زیات په سټرس کې دی، سوچونه ډېر کوي، فکرونه ډېر کوي، په ډیپریشن کې دی، دا زموږ صحت خوري، زموږ صحت تباه کوي. او اووم غلط عادت، هغه انسان چې ورزش نه کوي دی خپل صحت په خپله تباه کوي. که تاسو صحتمند ژوند تېرول غواړئ نو ورزش خامخا کوئ، روزانه اکسرسایز کوئ. کوم انسان چې ورزش نه کوي دی خپل صحت تباه کوي. او اتم خراب عادت کم یو دی چې کم انسان د چینو او د خوږو ډېر زیات استعمال کوي. دی خوراک کوي بس په خوږه باندې مړ دی، په چینو باندې مړ دی، په هر څه کې چینی ورړی، خوږه ډېره زیاته خوري، نو دا خپل صحت ته ډېر زیات نقصان ورکوي. نو که تاسو غواړئ چې موږ صحتمند اوسو، تاسو دا غلط عادتونه د خپل ځان نه لرې کوئ. خوب هم پوره کوئ، ټینشن به هم نه کوئ، د موبایل سکرین به هم کم استعمالوئ، ورزش به هم روزانه کوئ، چې تشې میتیازې درله درتللي ایسارې به یې نه فوراً به یې کې، چې خوراک دې وکړو ډایرکټ به پسې کټ ته نه خېږي، سملې به نه، هغه به هضم کې لږ به پسې ګرځي. او خوب به پوره کې، خوب به کم نه کې، د موبایل سکرین به کم استعمالي، داسې نه چې د شپې د ناوخته پورې ته په موبایل کې لګیا یې او خوب کم کې، دا ستا صحت ډېر زیات خرابوي. نو که صحتمند ژوند هم پکاري، دا خراب عادتونه د خپل ژوند نه ماینس کوي، تاسو به صحتمند شئ. او اوبه ډېرې زیاتې څښه. نو که تاسو صحتمند ژوند غواړئ نو دا خراب عادتونه د خپل ژوند نه ماینس کوي. کله چې دا خراب عادتونه تاسو د خپل ژوند نه ماینس کړل، تاسو به یو صحتمند ژوند تیر کوئ.